ژوند کې ټول رنگونه پکې شوي دي، ژوند کې ټول رنگونه پکې شوي دي، ځکه مې خیالونه پکې شوي دي. او خپل مینه نه ده چې یې وجاړم، خپل مینه نه ده چې یې وجاړم، ټول محبتونه پکې شوي دي. او ټوله بې خوندي په رویو کې ده، ټوله بې خوندي په رویو کې ده، ځکه اوس وختونه پکې شوي دي. او کله نه چې بیل یو یقین ومنه، کله نه چې بیل یو یقین ومنه، او هر څه کې خوندونه پکې شوي دي. ختم شوي حجرې ځکه سبب دی دا، ختم شوي حجرې ځکه سبب دی دا، اوس ټول محفلونه پکې شوي دي. دا چې د مطرب ګوتې بې ذوقه شوې، دا چې د مطرب ګوتې بې ذوقه شوې، ځکه خو سازونه پکې شوي دي. نه مو څه په دشت کې رنګیني ښکاري، هم مو ګلشنونه پکې شوي دي. او زړونه وو ودان که غریبي به وه، اوس ودانه زړونه پکې شوي دي. او دې پسې استاد محترم پروفیسر احمد حسین ودان صاحب وایي چې زه په لاس کې ګرځومه قلم دوه دوه، زه په لاس کې ګرځومه قلم دوه دوه، بل په زړه کې ګرځومه صنم دوه دوه. یو مې زړه بل مې لړمون زری زری دی، یو مې زړه بل مې لړمون زری زری دی، ځکه ځان ته لټومه مرهم دوه دوه. او دا د مینې برکت دی، نور څه نه دي، دا د مینې برکت دی، نور څه نه دي، چې په یو عنوان لیکمه نظم دوه دوه. دا د مینې برکت دی، نور څه نه دي، چې په یو عنوان لیکمه نظم دوه دوه. دلالت مې په دروغو دغه ډیر دی، دلالت مې په دروغو دغه ډیر دی، دا چې خورمه په خبره قسم دوه دوه. او ګوندې یو پکې ودان شي نیت مې دا دی، ګوندې یو پکې ودان شي نیت مې دا دی، ځکه شیندمه د مینې تخم دوه دوه. د پروفیسر احمد حسین ودان صاحب دغه ښکلي کلامونه ټولو ملګرو ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ.